السلام علیکم ملګرو تاسو به اوریدلی چې د کجورو د صحت لپاره ډېر زیات فائدې دي کې شک نشته دی خو تاسو به دا نه اوریدلی چې د کجورو د اډوکي هم صحت لپاره ډېر زیات فائدې دي که چېرته تاسو پته نه وي نو دې ویډیو کې تاسو له معلومات در کوم د کجورو د اډوکي استعمال باره کې د اجوا کجور اډوکي چې کوم صفوف دی دغه چې کوم پاوډر دی دغه استعمال چې کوم دی د زړه مریضانو لپاره ډېر زیات صحتمند وي د زړه مریضان یا کو سګوړ چې موږ د زړه د بیمارونو نه محفوظ پاتې شو یعنی زموږ زړه صحتمند وي نو هغه د اجوا کجور پاوډر استعمالوي دغه سي د کولیسټرول لپاره هم د اجوا کجور پاوډر مفید ګڼل کېږي دغه سي کم خلک وزن کمول غواړي ډېر زیات موټاپه وي په بدن باندې نو هغه د کجوري د خاص کر د اجوا کجوري پاوډر چې کم دي د اډوکي پاوډر هغه استعمال کوي د شوګر مریضانو لپاره مفید دي مطلب څومره چې غټ بیماریاں دي هغه چې د اجوا کجور د اډوکي پاوډر استعمالوي نو د ډیرو بیمارونو محفوظ وي چې کوم بیماری په هغه بدن باندې وي نو هغه خلاف ډیر ښکلی کار کوي د اجوا کجور چې کوم اډوکي پاوډر دي نو دا د جوړونو دردونو لپاره هم ډیر زیات مفید ګڼل کېږي د اجوا کجوري د اډوکي دا پاوډر چې کوم دي د سیډز دا پاوډر چې کوم دي دا په پیکینګ کې هم راځي یعنی تاسو دا تیار هم اخیستی شئ لکه اوس دا تاسو ګورئ دا د یو کپنې اډوکي پاوډر دي د اجوا کجوري دا تیار راځي تاسو ته نو دا تاسو داسې هم اخیستی شئ خو که چېرې تاسو خپل جوړول غواړئ نو هغه طریقه تاسو ته ښیم ویډیو تاسو تر اخره وګورئ د اډوکي چې کوم د اجوا کجور اډوکي چې کوم فایدې دي نو دا ګوره په دې لیکلي شوي هم دي چې یاره د های بي پي کې ډېر ښکلی کار کوي دغسې وزن کنټرول کولو لپاره بهترین دی مردانه طاقت لپاره کم نارینه چې کم د مردانه کمزوري ښکار وي نو هغې چې د اجوا کجوري اډوکي پاوډر استعمالوي نو مردانه طاقت پې بحال وي دغسې لو سپرم کوالټي لپاره مثال د چا سپرم کمزوري وي بچی نه کیږي کم نارینه د وجې چې کم بچی نه کیږي ای لپاره ډېر زیات مفید ګڼل کېږي دغسې اکثر د مشرانو اډوکي ډېر زیات کمزوري شي نو د اډوکو طاقت لپاره د پټو طاقت لپاره د اجوا د کجوري اډوکي چې کم پاوډر دي نو ډېر زیات مفید ګڼل کېږي نو دا تاسو تیار هم ملاوي دی شي مارکیټ کې ملاوي دی شي د ښې کم نه خو که چېرته تاسو خپل جوړول غواړئ نو هغه ډېر اسانه طریقه ده د اجوا کجوري اډوکي به تاسو واخلئ او هغه به صفا سوتره ووینځئ او بیا به یې وچ کړئ چې وچ شي بیا به لږ په لوښي کې په پتیله کې یا په طبخي باندې لږ ریته کړئ چې لږ ګرم شي هغې نه پس په هغې پاوډر جوړ کړئ د شیشې په یو جار کې به بند کړئ چې پای باندې ډکن بند وي نو هغه پاوډر چې کوم دي د اجوا اډوکي هغه پاوډر جوړ شوي هغه تاسو قهوه کې هم استعمالولی شي یعنې قهوه کې جوړولی شي قهوه څکلی شي نو دغه فایدې به تاسو ته ملاویږي چې کوم ما ذکر کړي بل دغه پاوډر تاسو نیمه چمچ اوبو سره یا پوی سره څکلی هم شئ دغه به احتیاط صرف دا کوئ چې پریګننسي دوران کې د استعمال نه پکار دغسې ماشومان دې نه استعمالوي یا چې کوم خلکو ته د نټس نه یعنې سیډز تخمونو نه الرجي وي نو هغې د استعمال نه کوي باقي تاسو د دې استعمال کولی شي د دې فایدې ډېرې زیاتې مفیدې دي د دې ډېرې زیاتې فایدې دي نقصان یې څه نشته خاص نو خامخا د اجوا کجور اډوکي پاوډر تاسو استعمالوئ په خپل ژوند کې دا ځان لازمي کوئ نو انشاءالله جوړونو دردونه د پټو دردونه به ختم شي مردانه طاقت لپاره د زړه صحت لپاره ډېر زیات مفید دی امید ده ستاسو به ویډیو خوښه شوي داسې مستند معلومات باندې ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مننه الله حافظ